او دین زده کول نه غواړي او دین نه دې اعراض کړی، نو داسې خلکو ته رښتیا هم بیا حق رسېدل ډېر مشکل نو که حق غواړې کوشش پسې وکړه. سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه خو به ټول ښه پېژنئ انشاءالله چې یو ورځ به د هغه دا قصه هم وکړو. ډېره مشهوره قصه یې ده او ډېره ناشنا قصه یې ده. هغه څومره تکلیف د حق دپاره په ځان باندې تېر کړه، د دې دپاره چې ځان ته حق پیدا کړي. هغه په ایران کې و، په اصفهان کې و. هلته د اور والا کم مجوسیان چې و چې هغوی به د اور عبادت کوو، د هغه اور د خازن یا د مالک یا د مشر بچی و. خو بیا هم چې د حق په طلب پسې ورپسې شو نو آخر مدینې ته ورسېد او صحابي شو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که چیرته لو کان الایمان منوطا بثریا، که چیرته د ایمان په ثریا ستورو پسې ونښلي او هلته یې نو لناله رجال من هؤلاء، یا په یو روایت کې راځي چې لناله رجال من ابناء فارس، نو خامخا به داسې خلک د دې سلمان فارسي رحمه الله د قبیلې نه او د دوی نه پیدا شي چې هغه د دې ستورو نه د ایمان راښکته کړي او ځان ته حاصل کړي. نو جدوجهد چې دی دا ډېر مهم دی د انسان دپاره چې د ځان تکلیف کې علم وکړه، تپوس وکړه. دریم هغه شی چې که چېرته ته حق غواړې نو هغه باید ته په ځان کې راولي، هغه دا دی چې اعرف المصادر الاصلیه للهدایه. هغه مصادر وپېژنې چې په هغو کې هدایت پروت دی، هغه مصدرونه وپېژنې چې په هغه کې هدایت پروت دی. د درې شیونو ضمانت او ګارنټي الله رب العالمین اخیستې ده. که دې د دې درې شیونو یا د دې درې کسانو تابعداري وکړه، الله رب العالمین ستا د هدایت ضمانت اخیستې ده. دې نه علاوه د نورو شیونو یې ضمانت نه دی اخیستی. په هغه کې اول قرآن کریم دی. که په قرآن کریم پسې ورپسې شي د دې د هدایت ضمانت الله رب العالمین اخیستی. الله رب العالمین فرمایي په سورة بني اسرائیل کې په 9 نمبر آیات کې ان هذا القرآن یهدي للتي هي اقوم. دا قرآن چې د هدایت کوي هغه لارې ته چې هغه صحیح لار ده او سیده لار ده. نو په قرآن کریم پسې ورپسې شه، په هدایت باندې به روان شي، حق به په خپله درته معلوم شي. دویم دا الله رب العالمین فرمایي وان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه. دا زما لار ده، یعنی دا قرآن کریم په دې پسې ورپسې شي په سورة الانعام کې چې الله رب العالمین فرمایي. نو قرآن کریم اول مصدر دی د هدایت دپاره. دویم مصدر د هدایت چې دی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، خو چونکې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله نشته نو د هغه سنت او دغه احادیث چې دي دا د هدایت مصدر دی. که چیرته په دې پسې ورپسې شي نو تهتدو. الله رب العالمین په سورة النور کې فرمایي وان تطیعوه تهتدو. که چیرته تاسو د دې پیغمبر خبره ومنئ او په ده پسې ورپسې شئ نو تاسو په صحیح لاره باندې روان شئ. او دارنګې رسول الله رب العالمین په دغه صورت کې په 56 نمبر آیات کې فرمایي چې واقیموا الصلاة، تاسو منځونه کوئ، وآتوا الزکاة او زکات ورکوئ، واطیعوا الرسول او د رسول خبره منئ، د هغه اطاعت کوئ. او په سورة النساء کې الله رب العالمین فرمایي من یطع الرسول فقد اطاع الله. 8 نمبر آیات ده 5 سفارات. څوک چې د رسول خبره ومني نو دا د الله رب العالمین خبره ومنل. نو قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دا ډیر مهم دی د هدایت د حاصلولو دپاره. دریم هغه شی چې الله رب العالمین یې ګارنټي اخیستې د هدایت هغه صحابه دي. که څوک په صحابو پسې ورپسې شي نو دا سړی هم په هدایت باندې کېږي. او دا ځکه چې صحابه د هغوی د ایمان ګارنټي الله رب العالمین اخیسته و، هغوی په رسول الله صلی الله علیه وسلم او په قرآن کریم پسې ورپسې و. الله رب العالمین فرمایي په سورة البقره کې وایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. که چیرته دوی ایمان راوړي دا خلک داسې ایمان لکه تاسو چې راوړی، یعنی صحابه ورته وایي لکه تاسو چې ایمان راوړی، نو فقد اهتدوا دوی په صحیح لار باندې شوه. او په بل آیات کې په سورة توبه کې الله رب العالمین فرمایي چې والسابقون الاولون من المهاجرین، هغه کسان چې هغوی ایمان مخکې راوړی، هغه که مهاجر او که انصار او بل هغه خلک اتبعوهم باحسان چې په دې صحابو پسې په دې مهاجرینو په دې انصارو پسې ور روانې په نیکه طریقه باندې، نو دوی چې دي رضی الله عنهم ورضوا عنه، د دوی نه الله رب العالمین راضي دی او ورنه دوی به د الله رب العالمین نه راضي کیږي. نو د صحابو لار، د قرآن کریم لار او د سنت او د احادیث لار، د دې درې لارو ګارنټي الله رب العالمین اخیستی. نو که ته حق غواړې په قرآن کریم کې ولټوه،
په سنت کې ولټوه او د صحابو په فهم کې ولټوه، د هغوی په پویه کې ولټوه. دا وګوره چې هغوی څنګه د قرآن کریم تفسیر کړی، دا وګوره چې هغوی څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو تشریح کړی ده، او دا وګوره چې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو د قرآن کریم باندې څه قسم عمل کړی ده. که د هغوی نه یو عمل نه و را ثابت نه و راغلی او سبب یې په هغه وخت کې موجود و، نو په دې باندې پوه شه چې دا هدایت نه دی او الله رب العالمین بیا ګارنټي نه اخلي. نو دا ډیر مهم دی چې انسان د ځان دپاره نصب العین وګرځوي هغه انسان چې هغه هدایت غواړي. څلورم هغه شی که چېرته ته هدایت غواړې او حق غواړې هغه دا چې نیک عمل کوه، خاص کر د هغه منځونو عفوا د هغه اعمالو چې هغه الله رب العالمین په تا باندې واجب کړي، لکه مونځ شو، لکه روژه شوه، لکه زکات شو، لکه کلمه شوه، لکه حج شو. د دې ډیر زیات اهتمام کوه. او دارنګې هغه ګناهونه غټ ګناهونه چې الله رب العالمین مسلمانان ورنه منع کړي د هغې نه ځان وساته، لکه قتل شو، لکه زنا شوه، لکه لواطت شو، لکه سود خوړل شو، پردی مال خوړل شو. د دې ګناهونو نه او دا اعمال چې الله در باندې فرض کړي دا چې کله ته کوې نو الله رب العالمین په خپله ته صحیح لارې ته بیایي. الله رب العالمین فرمایي ونیسره لليسرى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. څوک چې تقوا اختیار کړي یعنی نیک اعمال کوي او صدقه ورکړي او تصدیق وکړي په آخرت باندې یعنی ایمان لري، نو فسنيسره لليسرى موږ به دته لارې اسانه کو د هغه اسانۍ طرف ته چې هغه جنت دی او هدایت دی. او پنځم هغه شی چې ته یې باید وکړې هغه دا چې د ځان نه مفتي مه جوړوه، او دا ډیر مهم دی د انسان دپاره د مسلمان دپاره. ځکه امام ابو زرعه رحمه الله فرمایي وایي العلم ثلاثه اشبار، علم چې دی دا درې لویشتې دی. اوله لویشت چې کله انسان حاصله کړي نو بیا ځان ورته داسې ښکاري لکه دی چې د دنیا عالمي کلی او په دنیا کې د ده نه ښه محقق او عالم نه وي. نو کله چې دې مرتبه کې ته وې په دې باندې پوه شه که د ځان نه مفتي جوړ کړه او د ځان نه دې استنباطات شروع کړه او په ځان نه دې اجتهادات شروع کړه، نو په دې باندې پوه شه چې ته به غلط لارې ته ځې. او دا نن سبا د ډېرو خلکو کار دی. او د دې داسې مثال دی لکه یو سړی دی په میډیکل کې یو څو ورځې د یو چا سره تېرې کړي، په درملتون کې، په دواخانه کې، په میډیکل کې یو څو ورځې د یو چا سره تېرې کړي او د ګولو یو څو نومونه وپېژنې چې دا پیناډول دی او دا پسې نیډول دی او دا پلانکی دی او دا پسې مثال ته بروفین دی او دا شربتونه او ګولۍ سره وپېژنې او سبا لاړ شه یو ځای کلینیک خلاص کې ورته وایي چې زه ډاکټر یم. نو د دې انسان به او د دې سړي به ضرر زیاتي او که به فایده زیاتوي. ضرور به تاسو وایئ چې د دې سړي ضرر چې دی دا به د فایدې نه زیاتي. او دا ځکه چې یوازې د ګولو په نومونو باندې انسان نه ډاکټر کېږي، دغسې علم هم دی. یوازې په یو دیني یو څو مسلو باندې چې ته ځان ته حاصلې کړې او یو څو مصطلحات علمي ته وپېژنې او دا وپېژنې چې زه څنګه آیات رایستلی شم، احادیث څنګه رایستلی شم، او د وار سره لاړ شي او بیا مفتي شي او ځان ته په خپله فتوا ورکړې، نور مسلمانانو ته هم فتوا ورکړې، او نور د نه د اصولو نه خبر یې، نه د اصول فقه نه خبر یې، نه د مصطلح الحدیث نه خبر یې، نه د نحو نه خبر یې، نه د صرف نه خبر یې، نه د علوم التفسیر نه خبر یې، نه د علوم القرآن نه خبر یې. دا یو دی هم نه یې ویلي او نه په یو مدرسه کې دې وخت تېر کړی، نه یو عالم ته کېناستلی، نه دې د هغه سره شاګردي کړې او لاړ شي مفتي شي، نو په دې باندې پوه شه چې ګمراهي به درته ډېره نږدې. او په هغه خلکو کې به راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د چا په حقله کې فرمایلی دي چې په اخره زمانه کې به علما لاړ شي او بیا به دا هغه خلک پاتې شي چې د هغوی سره علم نه وي، نو بیا به خلک دوی نه تپوس کوي او دوی به فتوی ورکوي، نو فضلوا واضلوا، هم به خپله ګمراهي او هم به بل ګمراه کوي. نو که چیرته غواړې چې حق ته ورسېږې په معمولي معلوماتو باندې په دین کې چې تا ته حاصل شي، د دې معلوماتو د وجې نه د ځان نه مفتي مه جوړوه، بلکې علماو ته رجوع کوه، خاص کر هغه علما چې هغه حق پرسته علما دي، ته د دین او د تقوا نه مطمئن یې چې دا دینداره دی، دا تقواداره دی، دا عالم دی، هغو ته رجوع کوه او د هغوی نه تپوس کوه چې د دې مسلې څه مقصد دی او په دې کې زه کومه لار اختیار کړم. نو انشاءالله الله رب العالمین به تا ته بیا حق بیانوي، حق به درته واضح کېږي او په حقه لار باندې به روانېږي. نو ډېرې اسانه طریقې دي. اوله یې دا ده چې قوي اراده وکړه او د قوي ارادې ما درې علامې وښودلې. یو دا چې دعا کوه ډېره، او دویم دا چې په ځان کې انابت پیدا کړه، رجوع الی الحق یعنی حق ته رجوع، او دریم دا چې تعصب او تکبر د ځان نه لرې کړه، لویي د ځان نه لرې کړه، او دویم شی چې دی چې ته باید اختیار کې هغه دا دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله کوشش کوه
د دین د زده کولو دپاره، او دریم دا چې د هدایت مصدرونه وپېژنه چې هغه قرآن کریم دی او سنت دی او د رسول الله د صحابو فهم دی، او څلورم دا چې نیک عمل کوه، او پنځم دا چې د ځان نه مفتی مه جوړوه. کله چې دا پنځه شیونه په تا کې راشي ته پخپله انشاءالله په حق باندې برابرېږي، او حق به انشاءالله بیا داسې درته واضح لکه د انور ته چې ګورې. خو که چېرته دا پنځه شیونه په تا کې نه و نو په دې باندې پوه شه چې بیا به ضرور ته دا سوال کوي چې یاره زه د کم ملا ده ومنم او د چا خبره ومنم.